حضرت زکریا علیه السلام د رب العالمین عبادت کوي. یا الله زه ام بوډی سر مې سپین دی خو پروردګاره زما دعا تا چې ته اوسه پورې نه رد کړې ځکه چې چا دعا قبوله نه شي خو سپېري پروردګاره ګورې زه هغه سپېروالي ته نه یم رسېدی زما دعا هر وخت قبوله کړې په الله په ډېره زارۍ درنه سوال کوم چې زما دعا قبوله کړي. ولم أكن بدعائك رب شقيا فإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولي. الله زما ته د مړ شومه زما په دې مال خو زما د وارثان لې جګړې کې زه به څه کېږي یا الله مال یو مددګار چې ماته په دې دین کې او ته تورات په دې کار کې امداد وکړي الله داسې یو بچی راله راکړي. او بیا وروسته وایي وجعله رب رضیه داسې بچی راکړي چې پروردګار ته ډېر خوشحاله یې بس دا ډېره مزیداره دعا ده. Y څنګه دعا کو جبريل عليه السلام ورلان وی پروردگار دی دعا قبول کړه الله بس وی درته. یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. اے زکریا الله ستاسو دعا فورا قبول کړه پټک او څنګه دعا زوی بم درکې نوم مولا الله مخکې نه اخیدي يحيى بن عاش کې الله ولالت نوم منتخب تر خو چې بچي پیدا شي په عمر ورنه میږي نه الله ولا مخکې نوم خو او دا سنوم ولا خو دی يحيى لم نجعل له من قبل السمية تدين مخکې د آدم علیه السلام په اولاد کې دا نوم د بل چا نشته ناشنا مدیدار خشتن خو چې جبریل علیه السلام ورته زیری ورکړو چې الله زیری ده او زیری کې بنده ورکوي خو د خوشحالۍ دی نو دې فورا د بیا سوچ راغی الله ما بچی بسنګي زه خو بوډی یم او زما ښځه شنډه ده نو زموږ بچی بسنګي جبريل عليه السلام ته وایي چې الله خو ما له ډېر نه لېږه خو زه خو د اولاد د وړو قابل نه ځکه دې ته یو سل دېرشو کال او ښځه یې د څلور نیمو شلو کال نو پروردګاره زموږ بچي به څنګه کېږي موږ دواړه کوډاګان دي. جبريل عليه السلام ورته د الله نه حکم راوړي چې الله فیصله کړي او رب العالمین چې څه فیصله وکړي بس هغه کېدو وایي همدغسې به کېږي. نو شوق یې پیدا چې راځي به مې کلی بچو در انسان شوق یې کړي لازم یو مې کلی رب العالي آیه خدای یو نښه خو راځي چې ته وګوره چې زه پوه شم چې زما بچي پیدا کېږي یو نښه خو وي آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا نښه به دی چې ستا ژبه به تته شي خلکو سره به بغیر د اشارې نه درې ورځې خبرې نشي کولی خو چې کله دې ژبه تته شوه او خلکو سره دې په کورې خبرې نه شو شروع کولی بس دا یې نښه ده چې بچی دې انشاءالله پیدا کېدو وایي. واذكر ربك كثيرا وسبحه بالعشي والابكار او دا د الله لوی نعمت دی د الله تسبیح وایي سبحان الله او سهار او ماښام کول بیا واقعي مقصد چې کله د بچي هغه امید خدای پاک برابر کړو ژبه یې تته شو او چې څومره شاګردان په بیت المقدس کې نو هغوی ته به یې سترې پوسلې په اشارو خبرې کول 3 ورځو پورې دغه کار و بس دې پوه شو چې پروردګار خو هغه چې څه فیصله کوله نو هغه فیصله هغه یې ښکاره کړله انشاءالله الله را لدوی رکھے. زوی پیدا الله ورته مخکې د نوم ایښودو یحیی زوی هم لګیا دی د الله عبادت کوي او حضرت زکریا علیه السلام هم د رب العالمین عبادت کوي. نو خلک چې دا بچی غواړي که نه نو عموما پلار د بچي دی لوبو ته خوشحاله راشي دا بچی ځان ته په سینه کښېنوي لوبې ورسره کوي یا ځان سره جومات ته بولي یا هلته چې د سیل لیبودی دې د خوشحاله پلار کله دا بچي چې کنځل کوي د کنځلو ته د پلار خوشحاله خو زکریا علیه السلام چې به یحیی علیه السلام چېرته هم باویسته نو ده به ورته وي بابا چې لږ لوی شو د بوته نه به یې نیو چېرته چې بچي داسې اوبو غاړې ته یا ځنګل ته یا د بازار طرف ته وځو بابا زه خو الله دې له نیم پیدا کړي چې د لوبې تماشې بچي سره الله پیدا کړی زه الله خپل عبادت له پیدا کړی دې لا ماشوم الله ته دی جلل او علماو لیکلي مفسرینو چې دومره به رب العالمین ته جلل چې د اوښکو نښې پرې ننګو جوړې شوي نه به یې پلار سره ګپ شپ لګو که ماشومان به رایه دلته یحیی راځئ چې لوبې کوو وایي مونږ خو الله لوبو نه پیدا کړو مونږ خو الله لوی مقصد له پیدا کړو چې د خپل رب عبادت بهر کې زمارونو کې ماشومانو به ورته وایي راځئ یحیی لوبې کوو وایي زه الله لوبو نه پیدا کړو پلار به ورته وایي بچې چې لوبې کوو وایي زه الله لوبو نه پیدا کړو زه الله د خپل عبادت لپاره پیدا کړو. نو یو ځل زکریا علیه السلام رب العالمین ته سوال وی الله
داسې بچې دې راکړی چې ته راسره ګپ شپ لګي او ته راسره خندا کوي او نه راسره چې ته سیل لځي چې د ما پرې زړه خوشحاله شي. وی ای زکریا تا د خپل بچي دوه صفته غوښتي، یو ولي او یو رضي، وجعله ربي رضیه. ولي د الله دوست و او رضیه هغه چاته وي چې زه ترې خوشحاله یم. نو تا دا دوه صفتونه د خپل بچي غوښتي چې د ما دوست دي او زه ترې خوشحاله یم، دا به د دنیا له ورغې لوبې نه کوي، به هر وخت ما ته جاړي او ما ته به جړا کوي. تا داسې بچی غوښتی دی. نو زمونږ علما لیکي بلکې یو حدیث پاک کې چې په دنیا کې حضرت یحیی علیه السلام هغه پیغمبر تیر شوی دی، هغه پیغمبر چې نه ګناه کړې ده او نه په خپله زمانه کې د ګناه اراده او خیال کړی. بعضې وخت خو د انسان په زړه کې د ګناه خیال راشي وي نه کي، خو خیال خو راشي که نه. ده په خپله زندګۍ کې ګناه خو څه کوي چې د ګناه اراده او خیال هم په کې نه دی. پلار یې بیا وفات شو، پلار یې دا جمدیلي وروسته وفات کړي، شهادت باندې. خو دې چې نصیحت کوي یو ځل په بیت المقدس کې ودرې نو د 5 خبرو نصیحت یې خپل قوم ته. دا 5 خبرې تاسو مرو وی ای قوم دا 5 خبرې درته کوم په دې عمل وکړئ. یوه دا ده چې د خالص د الله عبادت وکړئ، رب العالمین سره شریک مه جوړوئ. ولې؟ ځکه دې الله تاسو پیدا کړی، ستاسو خالق، ستاسو مالک، ستاسو پناه کوونکی، تاسو له روزي او رزق سره او دا ټول کائنات پیدا کړي. نو تا کار بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی. نو چې بې د الله نه دا کار بل څوک نشي کولی، نو بل څوک ولې الله سره شریکان جوړوي؟ پام کوئ ګورې که الله لم شریک پیدا که الله به دومره درته په غوسه شي چې دومره غوسه به د هېڅ چا هم ني، چېرته به هم دومره غوسه چا نه. یوه خبره. دویمه دا چې مونځ کوئ نو په خشوع په خضوع یې کوئ، ليرفق لاره. ولې؟ چې مونځ په خشوع په خضوع کوئ د الله رحمتونه در باندې ورېږي. دویم روژه نیسئ، روژې ډېرې زیاتې نیسئ. ولې؟ وی د روژهدار د خولې بوی په الله داسې لګي لکه د مشکو بوجې چې د ډکه کړي او په میدان کې د خاورې د هغې خوشبویي ګرد چاپېره خورېږي. څلورم صدقه ورکوئ. او عجیبه دلیل وی چې څوک صدقه ورکوي د خپل دشمن نه به محفوظ وي، د دشمن نه به بلکل محفوظ وي. او پنځم د الله ذکر کوئ، الله ډېر یاد. او د هغې عجیبه مثال کوي، وی د الله ذکر کوئ، وی د هغې داسې مثال دی لکه یو سړي په دې کې دشمن لګېدلي او دې ته لاړ شي او یو مضبوطې قلعه ته ننوځي او دشمن نه بچ شي. دقه رنګه چې د الله ذکر کوې د شیطان نه به په یو مضبوطه قلعه کې محفوظ او بچ شي. نو یو الله یوازې یادول، شرک نه کول، مونځ کې خشوع خضوع، دوه شو. صدقه ورکول، صدقه د خپل دنیا د دشمن نه به خلاص شي. او څلورم څه مې وویې چې دغه دی د الله ذکر کو. او پنځم روژه ني. دا 15 خبرې خپل قوم ته کولې، دا نصیحت یې ورته کو. ډېر ملګري پیدا شو، ډېر یاد مخالفین دغه زمانه د یهود او یو بادشاه هیرودیس د هغه نوم او ډېر ظالم بادشاه. دا دی په دغه زمانه په ټیکم وخت کې دغه بادشاه دی. د دې بادشاه یو وربیره وه، ارور یې مړ او هغه ډېره زیاته خوبصورته وه. او هغه د بادشاه دغه خپل اروندار هم د بادشاه په نکاح غشتی و. نو دغه جینۍ عمر یې روه مې لور کې د پارکټۍ کېدله. د دې ښځې دا خوښه وه د دې ماشومې د دې مور چې د ما دا لور هم د دې بادشاه په نکاح کې راشي. یو ځل دې بادشاه ته وویل چې ګوره زه هم ستا په نکاح کې یم، ستا ښه دی، ستا د روح د مرګ نه بس، او زما دا ماشومه لور ده زه هم پرې غله شوه، نو زما دا زړه یې چې دې سره هم ته نکاح او دا جینۍ ډېره زیاته خوبصورته وه. بادشاه وی چې زه د علماو نه تپوس. یحیی علیه السلام دا زمانه کې نوجوان او پیغمبر هم و د الله والا په ماشوموالي په هلکانه پیغمبري ورکړې وه. نورو پیغمبرانو ته خو 40 کاله پس پیغمبري میلاو شوې او ده ته 40 کالو نه مخکې پیغمبري میلاو. اروندار دې په نکاح غشتې ده، ستا د ښځې لور کې دې سره نکاح کول مه ده. د بادشاه غوسه خو راغله یحیی علیه السلام باندې، خو چونکې هغه پیغمبر و نو که بادشاه کاره مخالفت کوو نو بیا به خلکو هم ډېره دې خو ګناه کوي. غږ یې ونه. زکریا علیه السلام نه تپوس وکړه، سپین ږیره وی زما دا زوی خو زما نه پس پیغمبر و چې ته څه فیصله کړې ټیکل کړې. بادشاه د دې ګناه اراده خو ویرېده چې هسې نه که زه دا ګناه وکړم او دا یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام را باندې کافر حکم ټول خلک به مې مخالف. ډوډۍ یې وخو ځان یې غلی. د دې جینۍ مور کې د بادشاه دا کومه ښځه ده دې یو چل جوړ کړ، د خپله لور یې ډېره دوړې کړه لکه یو انسان چې واده کېږي او ناوي شي، او شرابو بوتل یې ور په لاس کې وه. ورشه بادشاه ناست دی
دا شراب یې اوس او که کله یې دنه د ګناه مطالبه وکړه نو دا ورته ووایه چې هله به زه تا سره دا ګناه کوم چې ته دا یحیی او دا زکریا مړه کړې. مطلب یې دا و چې دا د مخکې نه خوښ نو زمونږ کیسه به تمه شي. دا په ډېر ډول او سینګار کې لکه د ځان یې ناوې جوړه کړله وله ورتلو سره یې بادشاه ورته وکتل ځان یې ډولې کړو دې ولا شراب او ګیلاس شراب یې وڅښل چې ویې سل بادشاه دې د ګناه مطالبه وکړه دې ورته ویې چې نه په قدر کې بس دی زه به تا سره هله دا ګناه کوم چې تر څو تا د یحیی او زکریا د پلار او دا دوی نیم چې دا دې دې مړه کړي نو بس ما ته به رانږدې کېږي نه خو په نشه کې و د شرابو او شراب فو دا قبیض شی دی په طریقې د ګناه دا دغه نور هم پیدا کړي نو فورا یې جلاد راو شا به منډه که فورا د یحیی سر هم دلته راوړم چې سر یې دلته حاضر او زکریا هم مړ فورا شا به منډه جلاد دا دې بیت المقدس کې ناست حضرت یحیی علیه السلام چې پې وژنه وه د راده کره کوم د بادشاه حکم دغه یهودیان چې کوم دا د یهودیانو دا د دې پادریان د هغې خو لاړه کې دا یاره وه چې دا خلک به د یحیی علیه السلام ملګري شي خو چې زور راغی ټول وي او دا یحیی غلطه خبره کړې دا خو جیز دي او دې غلطه خبره کوي بس یحیی علیه السلام یې رونی او چې څنګه یې رونی وه حلاله وي هغې جلا هغه نور خلک خو پوه شو هغه عالمان هغې وي که دا د هلال کو دا خاورې په دین یې په دا ځمکه توی شوه هسې دا ځمکه تباه نه شي ځکه پیغمبر د بیت المقدس جومات کې رانیوله ولالو وي لږ صبر وی دا ته کار وکړو دی به په یو خانه کې اعلان وی دا به مونږ دریاب کې غور وی ډېره ښه ده یحیی علیه السلام یې راونیو ماشوم خشته خوبصورت انسان و دی و سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین الله وی سرداری صفتونه پکې او پاک دامن او پیغمبر او ډېر زیات نیک و دا رب العالمین په قرآن کې ګوی وکړه راوینې و په کاسه کې اعلان دا یهودیان دومره ظالمان قسم په خدای حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه فرمایي د نبی علیه السلام نه حدیث نقل کوي وی یو ورځ د سهار نه تر د غرمې پورې دې یهودیانو دې بني اسرائیلو 143 پیغمبران وجلي اکو به د هر قوم خپل پیغمبر وکړه یو کلي کې به پیغمبر او بل کلي کې پیغمبر او بل کلي کې پیغمبر بل کلي کې پیغمبر دومره ظالمان دا ډېر بدبخت ظالمان په هر زمانه کې د یهودیان دې سوي بني اسرائیل دا ګوره دې یهودو به یحیی علیه السلام ذب شی نو چې ذب شی که نو هغه وینه یې خانه کې یوړله او د دریا په خوا کې وغول هغې خوټ کاکو داسې خوټ کېدل لکه اور چې جوړ شي او سر یې یوړه نه یې دې بادشاه ته هیرودیس ته مخکې کېښود وی دا د یحیی علیه السلام سر پروردګار ته چلو او په زکریا علیه السلام پسې منډه زکریا علیه السلام خو غریب سپینګیر و خو تېر نه شو په لاره اتې مخکې دوی ورپسې یو اونه په لاره باندې ولاړه وه ډډه اونه هغه اونې ورته زکریا علیه السلام چې ورنږدې شوې ای کون د الله پیغمبر او دې ظالمانو د ما بچی لال او ما پسې را روان دي ما له پناهي راکړه نو هغه اونه ورته په منځ اوښلې ده نیمه شوه دې پکې ورننوت او اونه واپس یو دی د بادشاه دغه پولیس والا او دا خلک چې رالل هکې دلته خو زکریا نه دی پورې خو راغی چې څه یو خوا منډې وي بل خوا منډې وي بل خوا منډې وي څوک وي داسې لاړ څوک وي داسې لاړ تپوس کوي مونږ نه دي لیدلی شیطان د انسان په شکل کې ولا وی خو به دې ونه کې وی اونې ته سینګ ننوت ونه کې به سینګې وی دې راته نښه ښې وی څه نښې ښې نو دې چې په دې ونه کې ننوت نو د لمن یو پلو یې بار پاتې شوی وی دی د لمن پلو دا ګورې د ونې نه بار پاتې دا د ونې کرښه چې دا شلېدې دی پکې منځ ته ورننوت غټ جادوګر دی وی اوس به ورسره څه کوو بادشاه مې پرېږدی به یې نه راویې باسئ ونې نه یې سیف سینګ راوباسو وی داسې وکړې دا سر د اونې نه کټ دی او د پاسه پیره کې دی بل په دې ونه کې یې اره کې علما لیکي اره یې په سر کېښود چې اونې اره کوله د دې سر نه هغه راورسېد هغه له ارې هغه غاښې نو پروردګار ته اواز و یا الله زما حفاظت وکړي نو ګوره په پیغمبرانو باندې ازمایښونه ګوره ډېر زیات اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل نبی علیہ السلام فرمای وی زیات آزمائش او زیات تکالیف په دنیا کې به پیغمبرانو بیا چې دوی په څومره نږدې او څومره نږدې په هغې به دا تکلیفونه برابر وی الله ما بچ کا رب العالمین ورته دغه دی اعلان وکړه چې تا وختي ما ته ولې اواز نه کړ تا د اونې نه پنۍ وغوښته ته خو پیغمبر وې په کار دا وه چې وختي دې ما ته ویلي وې یا الله ما بچ کا ما به دلې انتظام کړو
د اورې نه دې په دې اوږد او تپې شونه دې کش به هم نه کې کش د سر نه تر خپې پورې دې اره شو په هغه ونه او مفسرین لیکي چې د خولې نه واه لفظ هم نه دی وکړي څنګه چې وینه بېګې وایي کوي که نه د الله دومره تابع ده چې الله نو قبول نشي واه یې هم نه چې سر یې یوړل د بادشاه له ویسې به غبن خو مرک او داره د سر پروردګار په دې خو ازمایش راغی هغې ته خو شهادتونه پلار او دې ته ورسېدل لیکن هغه بادشاه سره د هغه ښځې او سره د هغه لور الله ځمکه وشنور او ټول محل هر څوک ځمکه کې وردل پیر مردار بادشاه خلانو د قوم چې بادشاهګان چې قوم غوتې تربیې لري نو د بل یعنې یو مسلمان بادشاه و هغه ته پته ولګېده چې یحیی علیه السلام سره خو یې دا لوبه وکړو زکریا علیه السلام سره راغی د بیت المقدس بلې خلک حمله و چې حمله پرې وکړه حمله نو په یو ورځې پکې 80,000 یهودیان مردار 80,000 او چې 80,000 یهودیان یې مردار کړل نو علما لیکي چې د یحیی علیه السلام د سر هغه وینه چې د وجود نه کومه توی شوې وه هغې هغه جوش په حال راغی هغه سر یې بیا راواخېست هغه بادشاه و په یو غار کې دقن د نبي علیه السلام د زمانې نه پس ولید ابن عبدالملک ابن مروان د عبدالملک ابن مروان لوی ولید هغه راغی د دمشق جامع مسجد د دمشق مشهور جامع مسجد دی غټ لوی نو خلکو ته مطالبه وکړه چې ته دا جومات راته لوی نو یې ډېره خلک جومات دی لوی نو پکې یو غار رو نو دا غار په خپله غټې غټې تیږې پرتې تیږې چې لرې کړې نو پکې یو صندوق و نو دوی هغه صندوق غوړې مدې دا پشته صندوق او دغه د بادشاه ولید ته مخامخ کېښودل ته جومات هم کولاوه او دا غار پکې راووته چې غار راووت د هغې په پلې تیږې هم لرې کړه صندوق پکې پروت خزانه پکې پرته یا پیسې به پرتې وي خو موږ ستا د اجازت نه بغیر نه کولاوه دا د یحیی علیه السلام د وفات نه تقریبا 200 کال وروسته خبره هغه بیا راوړی چابي هغه هم غمي به یې پکې یا و پکې مالې سره به یې سپین به یې چابیانې پرې نه جرنده یې ماته چې سر یې کولاو که نو په هغې کې د انسان سر پروت و خشته تازه ښکلې سر لکه وینه چې په دې ننګو کې ځلېږي او صفا د تورو ویسته د سر او د ګیرې لکه ته به یې څوک نن مړ دی یا جمدېرې به خشته ویښته دومره خوبصورته سر او داسې ستا شکل د چا دی دا خو ډېر خوبصورته مزېدار او خشته تازه ویښته دي پې نو هغې سره د سنګي مرمرو د ماربلو یو سپینه تخته پرته وه تکه سپینه او په هغې د پاسه یې لیکلي وو هذا رأس یحیی ابن زکریا علیه السلام دا د یحیی د زکریا علیه السلام دوی لر هغه سر اوس هم چې دا څومره ظلم شروع که په افغانستان کې شروع دی او که په عراق کې شروع او که په نورو په فلسطین کې شروع دی دا ټول د یهودیانو ظلم دی ګورې دا ډېر ظالمان دا دی د پخوا نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته داسې منصوبې جوړې کړې وې چې یو ځل یې پیغمبر علیه السلام له دعوت وکړو بویت یو ځای کې یې کښېنه نو خلک یې ولمسول وی بره به ته وخېجې او د میچرې پلې وله ور وایي چې څنګه پیغمبر علیه السلام به دلته مونږ دې سوري ته د دیوال کښېنو تو پرې میچرې پل د پاسه راوغورځو چې څنګه نبي علیه السلام کښېناسته جبریل علیه السلام وله راغی پاسه چې پاسېد وی څه چل دی وی صاحب سازش درته جوړ یهودیان راغلل وی صاحب ولې پاسېدې وی دې خوا راشه وی دا د میچنې پلټې په دا بنیره پروت دا څه شی دا یو سازش په خیبر کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ښځه ولمسوله پیسې یې وله ورکړې نو د ګډ په غوښه کې وله زهر واچو د خیبر د خندق غزا چې شوې ده او یا د احد چې شوې ده د دې ټوله منصوبه بندي د مدینې منورې یهودو کړې دا دومره سازشیان د پیغمبر علیه السلام خلاف د صحابو خلاف تر ننه پورې لګیا د مسلمان خلاف سازشونه او ګور یوازې زموږ خلاف نه دا نن خو سره د عیسایان ملګري دي خو دا د عیسایانو خلاف هم دي ګورې ځکه عیسایان عیسی علیه السلام ته خدای وایي بیبي مریم ته خدای وایي او دا یهودیان عیاذا بالله بن مریم ته سپک دومره سپک لفظ سره وایي چې زه نشم ویلی عیاذا بالله عیسی علیه السلام ته دومره سپک لفظ وایي چې د په خولې نشم ویلی خو نن د خدای شان دی نبي علیه السلام فرمایي الکفر کلهم ملة واحده وی کافران به د مسلمان په مقابله کې ټوله یو ډله نن ټول مسلمان ته یو ډله نو یو قوم چې د سار نه تر د ماښغرمې پورې 143 پیغمبران شهیدان او د هغوی شاګردان او یحیی علیه السلام غوندې پاک هستي نوجوان اغا لال او زکریا علیه السلام غوندې سپینګیري د خدای پیغمبر په اونه کې رکي دا د مسلمان دوست کیدی شي دا قوم چرې نشي کولی ورپسې بیبي مریم هغه خدای پاک لویه کړه نو هغې نه بیا خدای پاک بغیر د خاوند نه حضرت عیسی علیه السلام دا واقع به انشاءالله که زندگی وه دا به راته په آینده جمعه کې بیان خو صرف دومره مې کوی کړی چې د یهودو سازش مې درته ووایي
او بل دا چې په چا باندې په دنیا کې آزمایش امتحان راشي. نو د یحیی علیه السلام او د زکریا علیه السلام نه لوی آزمایش امتحان په جاله تېر شي، او مسلمان له پکار د الله پاک صبر کوي سوا او آزمایش وخت کې الله یاد، هر وخت رب العالمین یاد. رب العالمین دې زمون په حال باندې رحم وکړي. نو حضرت صالح علیه السلام ته رب العالمین د دوی د قوم او د خاندان نه یو پیغمبر راولېږه. هغه ورته د الله د دین نصیحتونه شروع کړل. ای زما قومه، د یو الله عبادت وکړئ او د الله سره شریکان مه جوړوئ. الله په شرک ډېر زیات خفه کېږي. ټول قرآن حکیم اول نه اخره پورې وګوره، څومره غصه چې رب العالمین له په شرک ورځي چې ته الله له شریک پیدا کړې. دا ارس الله پیدا کړي دي، دا نظام الله چلوي، دا مونږ پیدا کړی الله یو، مال دولت بچي عزت هر څه مونږ رب العالمین را کړی. او که ته په هغې کې بیا هم بل څوک سره شریک یې، لکه زه به یو مثال درکم، د کور یو مشر یو مشر، نو که په دې مشره کې ورسره خپل رور شریکېږي یا زوی ورسره شریکېږي، نو دا مشر پلار را برداشت کولی شي نشي برداشت. د کلي یو مشر دی، که ده سره په دې مشره کې بل څوک شریکېږي یا نشي برداشت کولی. د وطن به یو بادشاهي، که بل بادشاه ورسره لږ غوندې همسر اوچتوي، بس تم زما سره همسر جوړېږي، فورا یې ضریر کې غورځوي. رب العالمین په خپله بادشاه کې په خپل طاقت کې ځان سره هېڅوک شریک نه غواړي او نه پرېږدي او نه ورته شریک شته. نو صالح علیه السلام ورته نصیحت شروع کړو چې د الله خاطر وکړئ، الله له شرک مه کوئ. ستاسو خالق، ستاسو رازق، ستاسو مالک هغه رب العالمین دی او په دې طاقت کې د الله سره هېڅوک شریک نشته. قوم ورته څه وایي؟ وایي ته څوک یې؟ وایي زه د الله استازی پیغمبر ستاسو د هدایت لپاره رالېږلی یم. وی خواه مونږ او تا کې څه فرق دی چې ته د الله استازی او مونږ نه یو؟ په مال رانه زیاتې، په بچو رانه زیاتې، ته په څه څیز زمونږ نه اوچتی چې ته وایې چې زه د پیغمبر یم او د پیغمبره دعوه دی؟ مال مونږ سره دی، غټې غټې بنګلې او بلډینګونه زمونږ دي، دنیا زمونږ د آخرت هم زمونږ. او احادیثو کې راځي چې دوی به یو بل باندې فخر کو چې چا به ځان له یو اعلی مزېدار کور جوړ که، دل به له هغې نه ښه شته جوړو. په ابادو او په بلډینګونو کې به یو بل سره مقابلې کول. او د دې قوم نه کبرجن قوم بل نو، ډېر انتهایي متکبره قوم، ډېر لوی کبر و پکې. ګوره د یو بل نه اوچته ابادۍ جوړول، په هغې فخر کول، زما ابادي ستا د هغې نه ښه ده، بل به وایي زما دا ستا د دې نه ښه ده. دا هم کبر شو. او بل پیغمبر ته دا ویل چې ته خو زما د قوم نه یې، ما او تا کې څه فرق؟ د دې کلي اوسېدونکې زه ستا نه په مال او په دولت او په بچو او په طاقت زیات یم، تا له الله پیغمبري در نه منو ده، ځه چې سره خوښه یې کوه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته به هم د مکې کافرو دغه ځای چې ته خو بیا پیغمبر جو، ته خو یتیم یې، مال دې نشته، دولت دې نشته، مال زمونږ دی، دولت زمونږ دی، مونږ پیغمبران نه جوړېږي او ته جوړېږي. هر پیغمبر ته چې خپل قوم پیغور ورکړی دی، ګورې د مال یې ورکړی دی، د دولت یې وله ورکړی. او دا یو لویه نشه د مارونو ګورې اوس هم د خلکو په سر کې پرته ده. چې کوم سړی لږ مالداري، د پیسو خاوند، د دولت خاوند دي او هغه مشرۍ ته ورسېږي، د چا په بغمم دړني. او چې کوم لږ غریبي او کمزوري وي او هغه را یو منصب میلو شي، د هر چا ورته په بغمه در دي چې دا ولې سره پخوانی یو رواج را روان دی. پیغمبري خو د الله له طرف نه یو نعمت و، قسم دی ګورې که دا هم برداشت کولی شوه. خو زما روم عزت په مال او په دولت او په بادشاه کې نه دی. فقیر د زمانې به وي، شلېدلې څپلۍ به وي، بې کس او بې څوکه به وي. الله چې هغه له کوم مقام ورکوي دا د ډېرو نوابانو خانانو وي. اوس هم بعضې خلک د فلانتي مال دی، د فلانتي دولت دی، فلانتي سره دا شی دی، خیر مړه دنیا هم ښه ده، آخرت به هم کوي. زمونږ دنیا هم خرابه ده. دا دنیا خرابوالی مونږ دې ته وایي چې پیسه ورسره نه شکر چې زمونږ دنیا ښه ده، مونږ مسلمانان یو. شکر د دنیا هم ښه ده، زمونږ په پیغمبر ایمان دی. شکر د دنیا هم ښه ده، رب العالمین ته سجده لګو. شکر د دنیا هم ښه ده، د الله زمونږ خوښ دی، په دې هغه کې مو ورته څه مینه ده او چې الله سره مینه ده، انشاءالله د رب العالمین مونږ ته هم مینه شته. نو صالح علیه السلام ته هم دې قوم دا پیغام ورکړ چې که ته پیغمبر وي، مال به دې ډېر، دولت به دې او بنګلې به دې. مال او دولت او بنګلې زمونږ دی، د پیغمبرۍ دعوت تعالی خدای پیغمبري درکړې، زمونږ دنیا آخر آخرت هم. خیر د ورته نصیحت به کو، هغې به نصیحت نه من. څه لږ کسان د صالح علیه السلام په خورې باندې د 50 شپېته کسان یا بعض روایتو کې څه 1.5 سل راځي، دا الله پاک مسلمانان او باقي نور کافران. عموماً چې کله به د دوی د اختر میله و قوم به راجمع شو،
صالح علیه السلام براغی قوم ته بولي ای زما قوم د الله د قهر او د غضب نه بیروب زما در باندې څه وګوره یو الله ومنه د بوتانو د عبادت پرېږدي هغې ورته بیا فأتنا بما تعدو دا معنا خو چې په سم عذاب هم یری راوله چې کوم عذاب دې خوښي را باندې راوله نه من نه دې من یو ځل یې ټول سرداران را جمع د خپل قوم یو میدان کې تاسو کښېنئ خبره وی ګوره داسې کار دی چې زه ستاسو کیف دی او د الله د قهر او د غضب نه م یو مهرباني وکړئ د بوتانو عبادت پرېږدئ په مې ایمان د قوم هغه سرداران ورته وایي څه ایمان در باندې راوړو خو به یو شی یو کار که کین ټول مسلمانې او هغه دا دی چې یو نښه یو معجزه راته ښکاره او داسې معجزه چې زمونږ درته ووایو هغسې که دغه معجزه دې راته ښکاره کړه نو موږ ټول ایمان لرو او که دا معجزه یې ښکاره نه څه نه لرو لږ سرداران ناست وي څه معجزه غواړو وایي موږ دا غواړو چې دا مخامخ غر وشلېږي او د هغې نه یو اوښه راولي او بلار به اوښی او هغه زمونږ په سترګو په مخ کې لنګه شي او دومره پوی وي په هغې کې چې زمونږ د ټول قوم د اوبو او د خوراک زوداره پرې کېږي ظالم بچو سم سوچ کړی اوښه خو د اوښې نه پیدا کېږي د غر نه کوم ځای پیدا کېږي دی نه وي چې دا اوښې یو بچې غټ شي او پی پکې پیدا شي دا چې د غر نه را غر اوښلېږي او د دې نه راځي او مونږ به ته ګورو صالح علیه السلام ورته وایي ښه که دا کار وشو نو ایمان به راوړی بیا وی او بلکل دا هم در سره وعده ده چې مونږ ټول ایمان لرو وی ګورې یو خبره درته کوم که الله دا معجزه ښکاره کړه او دا کار یې او بیا هم تاسو نقصان وکړه ایمان هم راونه یا د هغه معجزې بېعزتي مو کړه دا واورئ ګورې ټول به تباه کېږي سوچ پرې وکړي وی نه بس دا زمونږ وعده ده چې څه قسمه قسم وی او هر څه وی در سره کوو او ټول مسلمانې بس دا ستا د پیغمبرۍ او دلیل ته دا شی ښکاره شي مونږ ته پته ولګي چې ته د خدای پیغمبر یې ځکه دا کار بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی او که دا کار نه کېږي نو سر مخ وګوه حضرت صالح علیه السلام رب العالمین ته وجله چغې جوړه کړې پروردګار ته چې یا الله زما دا قوم زما نه دا معجزه غواړي الله دا معجزه مونږ ته ښکاره کړه او الله زه خو دې لپاره دا معجزه غواړم چې دا قوم ټول مسلمانان کړي دوی را سره واده وکړه مسلمانې رب العالمین ورته جبریل علیه السلام راولېږه چې دا سرداران کښېنه او پوه یې کړه چې که دا اوښه خو زه درته اوس را پیدا کوم خو که دې له چا ګوتې یوړ پوه یې کړه چا زخمي کړه چا وشړله د خپل فصل نه نو فورا به دا قوم تباه کوو دویم دا دی چې د دوی یو مخصوصه چینه وه د هغې نه به یې اوبه څښلې یو ورځ به د دې اوښې وي د اوبو او یو ورځ به د دوی د کولو وي کومه ورځ چې د دوی د دې اوښې د اوبو د څښو وي نو په هغه ورځ به نه د دوی ګډه راځي نه به یې چیلی راځي نه به دوی راځي هېڅ څوک هم اوبو لګه او یو ورځ به د دوی وي یو ورځ د اوښې پوه سرداران یې راغونډ کړل ویې کښېن وی بلکل الله زما خبره مني دعا مې قبلوي دا اوښه را پیدا کړي خو په دغه شرط هم پوهې وی بلکل مونږ ته منظور مفسرین دی کې احادیثو کې راځي چې مخامخ غر باندې زلزله غوندې راله اورغې دې ټولو سردارانو ورته په خپلو سترګو کتل او چې اورغېده نو داسې اواز یې وکړ لکه اوښه چې لنګېږي او اواز دی او اوچاو د هغه غر او د هغې نه اوښه راووت دوی ورته کتل مخامخ بلار به اوښه وه ښه غټه سربه د دې مخکې د هغې بچې پیدا شو صالح علیه السلام د پړي نه ونیوله او د قوم سردارانو چې څومره د قوم مشرانو ټول ولاړو وایي ها دا واخلئ دا د الله معجزه دا بغیر د الله نه بل څوک کولی شي نشي کولی او چې د ما په دعا الله دا هر څه وکړل دا د ما معجزه معجزه ویم دی ته چې د پیغمبر د لاس داسې یو کار ښکاره شي چې هغه د عام عادت او د عقل خلاف د عقل خلاف د عام عادت خلاف دا یو لویه نښه رب العالمین ما ته راکړه اوس ایمان راوړی که نه راوړی نو د قوم بعضې سرداران هغې ایمان راوړي مسلمانان بعض وی مونږ خپلو ملګرو سره مشوره کړو چا وی یاره دا خو جادوګر دی جادوی را باندې و خو خیر څه مو دی د اوښې ډېر قدر یو بل ته به وی ګورې پام کوئ چې اوښې له ګوتې یونسئ په زړه کې خو پوه وو چې دا د الله معجزه پیغمبر معجزه اوښه کې اوښه څنګه اوښه وه اوښه کې د هر یو قسم رنګ و پکې رنګ ښایسته مزینه مزیدار تور سپین شین پیاز بله هغه یې که نه دا دغه د تاسو وګورئ دا تا اوس ته چې هغه هغه وزر اوچتې کې څومره ښایسته مزیدار ښکاري یا دا پړان تاسو لیدلي د هغه څرمن څومره مزیداره برګه بروکه ښایسته ښکلې ښکاري
نو الله تعالی په دې اوښه کې مختلف قسمه رنګونه پیدا کړل. دومره ډولې اوښه چې په مخ د ځمکه دومره ډولې څاروي چرته لکه د الله په قدرت پیدا شوي. یو ورځ به راتله په د چینې اوبه به هغې څښل، چې په چینه به یې خوله کېښوده، غټه سربه اوښه وه، ټولې اوبه به یې وڅښه، بچي به یې ټولې اوبه وڅښه، دوی ته به اوبه نه پاتې کېدې. او بله ورځ به رب العالمین هغې له اوبه ورکول. داسې به نه وه چې د هغې اوبه به نه دی، نه، په بله ورځ به د هغوی باقاعده رالل، منګي به یې ډک کړل، لوښي به یې ډک کړل، اوبه به کمېدې ورته نه، د هغې انتظام هم کړو. خو یو ورځ نمبر د اوښې یو ورځ نمبر د دوی بل دا اوښه به ستړېده په دې ټول دشتو بیابان په غرونو، ګیا به یې خوړه، چا ګوتې نه شو وروړی. خو دومره هوښیاره وه چې چا به باغ کرلی یا چا به خپل فصل کرلی و، هغې له به یې خوله هم نږدې نه وړه. هغه ګیا به یې خوړه چې کوم به په دې غرونو کې کېده، هغه بوټو نه به یې ګیا خوړه چې کوم به د غرونو بوټي به هغې کې به ګرځېده، چا کې جرت نو چې چا منې کړي چا منې کړی وې، او یا چا ورته چوکرې ولې یا چا شړلې وې، ټوله ورځ به وګرځېدله، اوبه سرېدله، ماښام به راله، چې را به د دنیا دا خلک به ورته په لیر باندې ولاړ وو، او چې تیره به یې وله ګوتې یوړې ته یې به ترې راروان. دومره پی به یې کول چې د ټولو سمودیانو ته نرو ښځو د بچو انتظام پکې و. دومره پی چې دوی به څښلو مو د ډوډۍ کار به یې ولې، ځکه د الله د معجزې اوښه وه. او داسې هم نه وه چې په لش کې سخته وي، بعضې څاروي وي چې هغه لشي د هغې نه پی په زور روځي، انسان لاس ستړي کړي، نه چې څنګه یې تیله وله ګوتې یوړې لکه د بمبې غوندې به دا پی رابېده، او د دنیا خلکو سره به لوټو زنانه او ماشومانه به یې ډکه او کورونو ته به یې وړل. څه موده خو خلک ډېر خوشحال مفتو کې پی میلاویږي، او د الله د قدرت او د پیغمبر د معجزې پیل او فایده په پیو کې څه وه. یو یې د اوبو کار ورکو، یو یې د ډوډۍ کار ورکو، یو یې د دارو کار ورکو. د چا به تبه وه ورشئ هلې د اوښې پی راوړئ، هغه یې پرې وڅښل تبه به یې جوړه. کله چا په سر درد و هله ورشئ د اوښې پی راوړئ، زر به یې پی راول، هغه به یې وڅښل، سرخوږي به یې ښه شي. چې چا ته به څه قسمه بیماري وه، مشکلات به و، غم به و، تکلیف به و، بس دا د یو بهتر پیو د پیغمبر د معجزې هغه به یې وڅښل، هغه بیماري، هغه تکلیف، هغه غم، هغه درد، هغه خوب هغه ورته رب العالمین جوړو. خو خوشحال و، راتلل به صالح علیه السلام ته به نږدې کېدل، هم خوشحال و. خو چې ولې څومره تېرېدلې نو شیطان پکې کار شروع، بعضې سردارانو په ایمان راوړ، دا پراپېګنډه جوړه شوه، دا خو جادوګر دی، مګر زموږ اوښې ته ساجت مونږ سره خپل څاروي لږ دي، ښه زموږ څاروي شته که نه، زموږ ډوډۍ ته ساجت دی، زموږ لږې ځمکې دي، زموږ لږې مېوې دي. چا به ویې مونږ د پیو نه شیکل، لکه څنګه بني اسرائیلو ته باغمن او سلوار راتلل، سمودیان خوړل، بیا ویله چې ته غنم او جوار او اوږه او مسور پکار دی، او پیاز او دال پکار. الله ورته وایي ځای ورځئ دغه ښار ته چې دال او مسور هم پوخ دي، خدایم بې خوبه د بني اسرائیلو ورځئ، همغه یې نصیب شو. دغه کې بعد وګورې یاره بس مونږ په پیو څه کوو، لږ پی خو نه دي. چا به وي زمونږ د غره هغه بیاګانې او خوراکونه ټول خلاص کړل، چا به وي یاره زمونږ نه یو ورځ وبس کي، دا بانې جوړې شي او پراپېګنډه جوړه شي، خو ګوتې چا نه شي وروړي. چا به ویل که دا شخصي ونه سئ ګورې تباه به شي. مختلف سکیمونه او حربې استعمالولې، خو تا طاقت او جرأت په چا کې نه و چې اوښې له څو ګوتې شیطان ورته یو ډار و، یو دوه ډبې به وشول د زمانې په دې وطن. د هغې یوې ډمې نه یو ظالم مطالبه د ګناه وکړله، هغې ورته ویې چې بلکل زه درسره واده کوم، خو په دې شرط چې په دې اوښه به غذا کوې، په توره وجنې. هغه بلې ډلې ډمې بل هلک ته و چې تا یې لور په نکاح درکړو، او ډېره مالداره هم او ډېره خوبصورته هم، خو په دې شرط چې په دې اوښه به د تورې غذار کړې. بس د نفساني خواهش ته وجې نه هغه دوه کسان تیار شو. دا قوم نور خلک هم ورسره تیار وي، مونږ درسره شاته ولاړ یو، غذار به تاسو کوئ. اوښه په ځنګل کې تړېدله او دغه دواړه ظالمان ورغلل او په تورې پرې غذار وپه راویښول، چې څنګه یې راوغورځوله بچي یې منډه کړې. صالح علیه السلام نه خلک راغلل وي چې هغه پلانکي او پلانکي خو هغه هم نه کړه، او په بعضې خلکو رپرفې راغی او بېهوشي او ستاله چې خدای پاکه دا خو واقعي د الله هغه غضب او عذاب را نشي. صالح علیه السلام ورته ورشي دا بچی یې رونیسئ، که بچي م وله قابو کړو خو د الله د قهر نه به بچ شئ، او که بچي وله قابو نه کړه نو عذاب د باندې راځي. دوی مخکې بچې ته مخکې ورپسې 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 غر ته هغه بچي ور ورسېد او اکه غر ورته وشلېږه او واپس پکې بچې ورنه قادر نه شو چې هغه بچې رانیولې. راغلل صالح علیه السلام ته یې بچې خو په غر ورننه، انا لله و انا الیه راجعون، لا حول ولا قوة الا بالله. بس ملګرو ته یې ځای کې د دې وطن نه سفر، چې کوم د صالح علیه السلام سره مسلمانان ملګري هغه وطن نه ووت، لاړل فلسطین ته، دا اوس چې کوم فلسطین ښار دې ته راووتل، او باقي کافر قوم پاتې شو.
او بیا د دې نه پس پراپګاندا جوړ کړي وی د خدای هغه اوخه دې ته بیا ناقۃ الله وي د خدای هغه اوخه هغه مولا مرکړه راځي چې خدای دې موږ ته څه ووایي کنه هغه پیغمبر هم ولا او شر هغه مسلمانان هغه د وطن نو وستر هم شلل پراپګاندا علاج جوړي صالح علیه السلام ته و سره د مسلمانانو سره د خپل خاندان نه فلسطین ته لاړل او په سبا له پدی باندې داسې عذاب راغی چې د مخونه ته جل یو ورځ مخونه جل په دویمه ورځ پیدا سي د خدای قهر راغی چې مخونه تک سرش بالکل سره او په دریمه ورځ پیدا سي مرض راغی چې د مخونه تک تور مفسرین لیکي چې په دې کې توبه ګارم یعنی که دغه واقعیم دوی د الله پاک دربار کې توبه استوي چې الله معافي غواړو ممکن د الله معاف کړي وي لکه د یونس علیه السلام قوم په داسې وخت توبه وسته الله معاف کړل راغل عذاب ته خدای کول بیا هغه واقعیم په قبر او په لوی او بل دای سم نشتا مې یریږي او په سره مرز باندې د شپې دیودو او زلزلہ پیرات او زلزلې سره د اسمان کې د برېښنا دي رقاب پروتو د غرات دغه سبلازار او داسې د تندر اوازونه پیرادر کې کم سړی او کم خزه په کم ځای پراتوم په قضیه سوقه کدی روان خلک بل شو په یتم یو سکند کې د ډولون سوته وجودونه پوي شو بالکل ترجمه قتل دا وجودونه بالکل په دامین باندې سرمنه پرې شوی او د چا وجود نه کلمه او درونه او اینی او سګي بار راوږي او دومره د بجلی تندر د الله غا اواز وکړي هغه قرونه او هغه آباده او هغه بلډینګونه په دامیان باندې وشلېدل رب العالمین نه سنا بول پته صالح علیه السلام دا قوم ته خدای خلاص ان بطش ربک لشدید الله وی زما گرفت او زما طاقت دې تخت دې زما طاقت مقابله شوت نشي دا حقیقت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کې روان ورګری وسه نو په دې علاقه تیریږي چې راکم د سمودیان علاقه نو صحابه کرامو ته او فرمایل وی ګورې پان کوي په علاقه تیریږي او سرونه بټیټ کې او سر به صادر واچل او په منډه په تیزه کې تیږي ګورې تماشه د ونو درې ولی وی په دې کلی او په دې خوره اوسم د الله قهر او غضب وری اوسم په غضب وریږي په حالانکه دا کله تیر شوی دی دا ابراهیم علیه السلام نه مخکې او د نوح علیه السلام نه پس په دغه زمانه کې دا قوم تیر شوی څوک په دریم پوښت کې او بعض علما لیکي په اوم پوښت کې د نوح علیه السلام اولادو دومره لري تیر شوی په زرګونه کاله مخکې او نبی علیه السلام فرمایي چې اوسم پر قوم د الله قهر او د الله غضب وری نو ګوره او جالای ته بلې لاره تیرېږي د خدای د قهر په منډه تیر شي سترونه ښکته کې او چې کومه چینه ده اوس هم هغه چینه سره سمودیانو ده د هغې نه به اوبه نسکې هغه د الله د قهر او د غضب پې ورېدلې دی د هغې نه چې یو څاڅکې اوبه دا اوس هم مسله ده دین چې کوم قوم هلاک شوی دی او عذاب پې راغلی دی د هغې تماشې له به څوک نه زموږ دا خلک د هغې تماشې لري د پلانکو کنډراتو تماشې لري د پلانکو هغې لرو پلانکو هغې لرو نه دې نه به زر تېرې هلته به خوراک نه کوې هغلته اوبه نه څښې هلته به سر ښکته کوې او دې به د الله د قهر نه به یېرې او زموږ خلک یې تماشو لد هلته بازارونه جوړ شوي خلک پکې خوراکونه کوي تېل نه خلک دي دا ګناه ده ناروا نو زموږ د علما ذکر چې د ټولو خلاصه د الله ذکر دی الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار ای بندگانو د الله په ذکر د الله په یاد دا په زړه کې اطمینان پیدا کېږي تطمئن القلوب زړه کې سکون پیدا کېږي او زړه پرې خوشحالېږي او نن ګورې د دنیا چې څومره مرضونه او بیمارۍ دي دا د زړه پریشانۍ دي پیسې به خلکو سره دي بنګله به وي موټر به وي نوم باباجي جمدي یو سړی ولا راغ دا قانون درته نه اخلق ممکن د بعضې ملګري پېژې هغه زمانه کې ډېر مالدار سړی ورسره کېناسته وی صاحب زه راغلی مو ډېر زیات پریشان ډېره پریشاني مې ده او ما ته څه اوراد او کلمات وښایه او دعا م راته وکړه چې دا پریشاني مې ختمه شي وی صاحب هسې دا خیال دی رانې چې ګینې پیسو تاریان یم هغه زمانه کې دا فلینکو چې دا قصې پیسې نه وي وی زما دا پېښور کې به ټورسټ چلېدی زما دومره ټورسټ چلېږي جیداد مې هم دی او کارخانې مې هم دی د دنیا دولت اور څه مې شته او ډېر زیات نوکران مې دي خو ډېر زیات پریشان د شپې کې سملم د زه ورسره ناست وم دا زما مخکې خبره ده وی دومره لپه ګولۍ خورم او ما غرمه بیا خوب نه راځي دومره ګپه ګولۍ خورم ډېر زیات پریشان یم پریشاني مې ډېره زیاته هغوی ورته هغه وخت سره څه اوراد وکړل ویې دا وایه غالبا 2 یا 3 ورځې پس بیا اخبار کته هغې سړي د اټک د پل نه دنګلي خودکشي کړی اخبار لیکلو چې پلان کې د اټک د پل نه ټوپ کړی او ځان یې مړ کړ دا د پریشانۍ د لس ډېره زمانه کې
نو د زړه سکون په پیسې نه حاصلې، د زړه سکون په بچو نه حاصلې، د زړه سکون په کارخانه نه حاصلې، د زړه سکون په مال او دولت نه حاصلېږي، په موټر او په جز نه حاصلېږي. د زړه سکون صرف او صرف د الله په یاد حاصلې چې الله ذکر کوي. او دا تجربه د زموږ د بزرګانو د مشرانو په دې څیزونو تجربې کړي. یو الله یادوه، لا اله الا الله، هر وخت الله یادوه. د دنیا په کار کې مصروف او وخت ته ملاویږي الله یادوه، او کله کې فارغ شي بیا الله یادوه، ذکر د الله کوه. په خدای قسم ما راته قسم وکړه چې د دې نه د اطمینان او د سکون لپاره بهترین علاج او بهترین نسخه بله نشته چې الله خپل حبیب نبی علیہ السلام ته ښیي، او نبی علیہ السلام خپلو صحابو ته ښیي، او رب العالمین حضرت موسی علیہ السلام غوندې پیغمبر ته ښیي. نو بس خو د برکت شی شو کنه. خو د زړه په اطمینان او په سوچ سره چې سړی لږه بیداري او الله تعالی د توجه برابري، د الله نوم دی پکې. د هارون الرشید ښځه ده زبیده، نیکه ښځه واسې، ډېر کارونه هم کړي دي. مکې مکرمې ته یو نهر راوستی او په هغه زمانه کې نهر زبیده ورته وایي. هغه نهر اوس نشته خو اثار یې شته. د عرفات ته چې سړی مزدلفې ته راځي نو د هغه نهر اثرات اوس هم شته دی. او یو ډېر خطرناک خوب یې لیدی، ډېر خراب خوب یې لیدی. خو خوب سړی وویني یو شانتې او تعبیر یې بل شانتې دی. خوب یې ولید او ډېره زیاته پریشانه وه، او داسې خوب یې لیدي وایي زه د بیت الله سره خوا کې ولاړی یم په دې مکه مکرمه کې، او د دنیا خلک راځي او ما سره بدعملي کوي. پریشانه وه. بیا چې علماو ته خوب بیان کړه، هغې وایي دا خو ډېر ښایسته خوب دی، وایي تا نه به الله داسې یو خدمت اخلي چې هغې کې به د اهل مکه او د دې خلکو فایده وي. ابسي وایي د نیر غوندې خدمت به دنه الله اخلي، دې خلکو له به توبه را پیدا کړې، بس د هغې په زړه کې الله واچوله، انجینران او خلک یې ولګولو، د دنیا نه اوبه را پیدا کړلې او هغې مکې مکرمې ته راوست. چې کله به حج له راتله که نه نو اعلان به یې وکړ، وایي چې څوک غریبانان یې وسې نه کېږي ما له به حج ته راځي زه به یې بولم، ما سره به یو ځای دي. د هغې خرچه د حج چې څونه ده خو به دې په خپله کړو. او غلامان او مریا، او په کور کې مریان غلامان، زر مریان غلامان وینځې د دې داسې وي چې د قرآن شریف حافظانې وي، همغه وینځې او همغه هلکان چې کوم غلامان یې په کور کې خدمت کوو، کومې وینځې د قرآن حافظانې وي، وایي تاسو به جارو م وښئ قرآن به هم تلاوت کوئ، ما له به کټوی هم پخوئ او تلاوت د قرآن شریف به هم کوئ. چې کله مړه شوه چا په خوب کې ولیده، وایي زبیدې الله سره څه وکړل؟ وایي چې کله الله ته ور مخامخ شومه نو وایي ما ته وایي چې زبیدې نیکۍ خو دې ډېرې رالېږلي دي، او ډېر صدقې دې کړي دي او خیراتونه دې هم کړي دي، او ډېر خلک دې حجونو له هم راوستلی. دا خو که ما د بادشاه د تره لور نه وي پیدا کړې، او د بادشاه کور کې په بادشاه مې نه وي واده کړی، دا هېڅ هم تا نه شو کولی، دا خو زما د برکته. واقعي کې دا درته الله وایي نو مونږ جواب ورکولې، خو ما سترګې در کړې وې، ما خپې در کړې وې، ما عقل او دماغ در کړل، نو ځکه یې دا هر څه کړي. که ما چاته پوډري پیدا کړې بیا یې دا هر څه کولی؟ وایي بس اوره پیدم او دا وجود مې پره پیدا وي چې الله غرقه شوم. دا سوچو وی نه زما د نوم یو ځای کې تعظیم دی. ډوډۍ دې راغشتې ونوړی، اول یې خولې ته اچوله او دې کې مؤذن بانګ وی الله اکبر. نو تا هغه نوړی راواغېسته واپس دې په کاسه کې کېښوده او لوپټه دې په سر سمه کړه، لوپټه دنه پرېوتی وه. زما د نوم عظمت دی که لوپټه دې په سر سمه کړه او نوړی دې واپس کېښوده، نو چې لوپټه دې سمه کړه نو واپس دې نوړی وخوړه. زما د نوم احترام دې کړ دې په هغې دې بخم زه دنه. د الله نوم کې ډېر لوی کمال دی. یو حدیث پاک کې راځي وی کوم شی چې جمدیر دی به روانې دي دیږي دی به الله یادوي، د الله ذکر به کوي. کومې اوبه چې په ډنډ کې ولاړي دی به الله نه یادوي، نو روانې اوبه نه څښا کېږي، تام پاکوي. او چې په ډنډ کې اوبه ودرېدې په یو ځای کې الله ذکر ته ختم شو نو څه موده پس خابین شروع کړي. وی کومه جامه چې نه وي دا الله به یادوي، او چې سمودی واغوندې او خیره نه شي د الله ذکر بند. وی کم کب چې په دریاب کې الله یادوي نو هغه به مچیمار نه ښکار کوي، او چې کله د الله نوم یې بند کړه دی به جال کې ګیرېږي. کومه مرغۍ چې په هوا کې الله یادوي د جالګر نه او د ښکاري نه به الله بچ ساتي، او چې کله د الله نوم بند کړه نو فوراً به په جال کې ګیرېږي. کوم بوټی چې الله یادوي دی به شین او زرغوني، او چې کله هم د الله نوم بند کړه په هغه ساعت به دوچي. کومه میوه د میوې بوټی چې دا الله یادوي دې میوې بوټي له به الله بار ورکوي. که ته وایې چې دې بوټي ته خو زه سر اچوم نو بار پټي کېږي، ورشه د ځنګل دې بوټو ته وګورئ دې کې دا بار چا پیدا کړي.
او کوم بوټي کې د الله ذکر بند کړ هغه بوټي کې میوه به نه پیدا کېږي، میوه به کمه پکې کېږي. دارنګې زمونږ د انسان مثال هم دی، کوم انسان چې الله یادوي په ژبه ده کې به الله د ایمان میوه پیدا کوي، ده کې به الله د نیک عمل میوه پیدا کوي، دی به الله ته نږدې کېږي. او چې د الله ذکر یې بند کړ مثال یې د مړي شو، د الله نه لرې شو. بعضې ذکرونه دي وروڼو چې د هغې ډېر لوی فضایل راغلي دي، درته ذکر کوم. یو حدیث پاک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي چې سهار وخت کې څوک لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. ګوره هر انسان ته به انشاءالله چې دا یاد وي، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دې سهار سل کرته دا وایي، د دې درې فایدې دي. یو فایده خو یې دا ده چې په دغه ورځ به د نیک عمل زیاتي، الله به دله په دې ټوله روز کې د نیک عمل توفیق ورکوي، ګناه به ترې کمه کېږي. دویم د شیطان نه به الله محفوظ ساتي، او دریم د پیریانو نه به الله محفوظ ساتي. بعضې بیماری د انسان ته چې لګي د پیري د وجې نه لګي، یا د شیطان شیطان څه چل وکړي د انسان په وجود کې د هغې نه بعضې بیماری لګي، د هغه بیمارو نه محفوظ شو. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها یو بل لفظ دی، درې دېرش کرته په مانځه پسې، هر مانځه پسې سبحان الله، او درې دېرش کرته الحمدلله، او څلور دېرش کرته الله اکبر. او دا ذکر د شپې د اوده کېدو وخت کې درې دېرش کرته، او سار چې پاسې دقسې وې. حضرت فاطمه رضی الله عنها حضرت علی رضی الله عنه ولېږله نبي علیه السلام له، وی داسې کار وکړه چې ته لاړ شه د کور دا ټول خدمت ته پخپله کې. نو بابا له د غلامان چا راجېږلي دي چې عمره یې دله درکړي. فاطمه رضی الله عنها چې څنګه راله نبي علیه السلام ته، نو داسې وخت و چې نبي علیه السلام کور کې نو واپس لاړ. نو چې حضور پاک مبارک کور ته راغی نو بیبیانو ورته وی صاحب فاطمه راغلی، وی څه شو واپس کور ته لاړ. نو نبي علیه السلام ورسره ډېر زیات محبت و دې سره. نو حضرت فاطمه رضی الله عنها کره نبي علیه السلام لاړ. حضرت علی صاحب د دې حدیث خپله راوي دی، او داسې وخت کې راغی چې مونږ بس ماسخوتن اوده کېدو. وی نبي علیه السلام مبارک کې راننوت، مونږ ورته پاڅېدو چې مه پاسې، او راغې زما او د فاطمې په دا میاس کې کېناسته، او خپه مبارک یې اوږده کړه، زما د خېټې سره د نبي علیه السلام خپه مبارکه وجنګېدله. وی هغه یخوالی اوس هم زه په دا خپله سینه کې محسوسو. وی فاطمې نه یې تپوس وکړي چې بچې څنګه راغلی؟ نو هغه ډېره حیاداره وه، هغې غږ نه کړ. وی مې چې صاحب دا ما درلېږلې وه. څه نه رالېږلې وه؟ وی صاحب دا په کور کې یوازې د جارو مږي، جارو وي په دې کور کې، نو ټوله جامې د دوړو او د خاورو ډکې شي، او میچن هم په خپل لاس تاوئ. نو د میچنې د تاولو د وجې نه په دې لاس کې غوټې پیدا شوي. او وی صاحب زما او د دې یو بستره ده، دا چې بیوس مونږ داسې ناست شي، هغه هم د یو څاروي څرمن ده. نو د شپې پې مونږ اوده کېږو، او د ورځې بیا اس ته واچوو، نو ګیا پې اس ته اچوو. نو ما دا درو لېږله، زه خبر شوم چې تاسو د چا غلامان عمریان را لېږلي دي، نو دې له به یې عمره یې ورکړي. نو دې سره به دا کار خدمت کوي، نو په دې به لږ اسانتیا راشي. ګوره د نبي علیه السلام څونه محبت و د خپلې لور سره، او هر انسان دا غواړي چې زما په لور دې راحته راشي. نور خلک به خپل کار کوي چې زما لور په راحت وي، لیکن حضور پاک مبارک ورته فرمایي، وی بچي یو ښه شی درته نښې، د دین هم ښه شی. وی بابا وښایه؟ وی چې کله اوده کېږې نو درې دېرش کرته سبحان الله وایه، درې دېرش کرته الحمدلله وایه، او څلور دېرش کرته الله اکبر وایه، او چې کله پاسې بیا داسې وایه. او یو بل حدیث کې یو راوي ذکر کوي چې داسې متوخل چې هر مانځه پسې هم وایه. وی دا ستا له د خادم نه بهتر دي. څه مطلب؟ لکه که اوس زه یو نوکر او یو خادم درکم، ته به پرې ډېره زیاته خوشحاله شي، شکر دی ماته یو غلام او یو عمره یو خادم میلو شو. وی دا کم تسبیحات چې درته موخول، او دا وی نو د قیامت پر ورځ به پروردګار تعالی په دې دومره اجرونه ثوابونه درکړي، په هغې به دومره خوشحاله چې اوس د دې خادم او د غلام د مرئي په اخېستو به دومره خوشحاله نه شي. دا پیغمبر علیه السلام خپلې لور ته وښول، او یې بچې خفه کېږه مه، د بدر یتیمانان دي، ما له مریان بېشکه راغلي دي، خو هغې ستا نه زیات محتاج دي، دا مریان به هغوی له ورکړو. یو د حضور پاک انصاف څومره، او دویم خپلې لور ته چې کوم تسبیحات وښول، دې ته تسبیحات فاطمي وایي. زمونږ دا طالبانو ته تسبیحات فاطمي وایي، دې کې ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت. لا حول ولا قوة الا بالله. بعضې خلک یو ځای کې
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ور یو پکې لا اله الا الله زیات شو او بل ور پسې ولا حول ولا قوه الا بالله زیات شو. لا حول ولا قوه الا بالله دا یو ذکر د دې ډېر فضیلت اولول د تمانو. لا حول د شیطان نه او د هر قسم ضرر د مخلوق نه انسان نشي بچ کېدی او د ولا قوه او په عبادت باندې طاقت نه ملاویږي الا بالله. دا دواړه سيزونه د الله په ذات او د الله په توفیق ملاوي. د شیطان نه، د دشمن نه، د پیری نه او د هر قسمه ضرري سیز نه بغیر د الله نه بل څوک نشي بچ کولی. او طاقت او قدرت درکې بغیر د الله د ذات نه بل څوک نشي پیدا کولی. دا د لا حول ولا قوه الا بالله معنا ده. څومره ښکلې معنا ده. حضور پاک مبارک یو ځل په سفر روانو، یو صحابي ورسره په اس شاته په اوښ شاته ناست و. نو هغه صحابي وی لا حول ولا قوه الا بالله. نبی علیہ السلام ته دا کلمه واورېده. نو نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی لکه ډېره ښکلې کلمه دې وی دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. او یو بل حدیث کې راځي دو یا او په یو کې او یا راځي چې لا حول ولا قوه الا بالله ده او یو بیمارو علاج او یا بیماری کمی دي وی په دې کې ولا بیماری کې ده هغه غم د چې انسان ته سبب نه معلوم کېده د کومې وجه نه راغلی. دې سبب غم چې سړي ته پته نه لګي او پریشانې دا په هغه او یو بیمارو کې کوټینۍ بیماری ده. هغه یو کم او یا د دې نه غټې بیماری لا حول ولا قوه د دې علاج. نو که یو ځای کړل ټول هغه م وایه او دا م وایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ګوره ټول ذکرونه پکې جمع شو. هغه سبحان الله والحمد لله والله اکبر هم پکې جمع شو او د لا اله الا الله ولا ذکر هم پکې جمع شو او ورپسې ولا حول ولا قوه الا بالله ولا ذکر هم پکې ده. د دې وجې نه صلات تسبیح کې 300 کرته دا کلمه ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او یو روایت کې وسره ولا حول ولا قوه الا بالله مشته. او صلات تسبیح طریقه خو به تاسو ته اکثر ملګرو ته یادوي چې وکړي او دا کلمات پکې 300 کرته ووایي. نو نبی علیہ السلام مبارک خپل تر ته حضرت عباس ته ښودلي وی لس قسمه ګناهونه به درته الله معاف کړي. واله ګناهونه، لوی ګناهونه، پټ ګناهونه، ښکاره ګناهونه، هر قسمه ګناهونه دا به دنه پروردګار معاف کړي. نو چې حضور پاک مبارک کوم کلمات خپلې لور ته ښایي او خپل تره ته یې ښایي او په مینه یې ورته ښایي خو د فایدې څیزونه به یې کنه. مبارک چې د یو امیر د باغ خادم و، باغ کې به خدمت کوم. د هغه امیر یو ځل میلمانه راغی. نو هغه میلمانه بوتله وی راځي چې بوم زما باغ کې به ډوډۍ وکړو. باغ ته بوتله. نو دې خوشحاله شو. میلمانو ته سترګې اوچتې شوې دا خو ډېر اصیل سړی چې میلمانه لاړل نو د امیر صاحب دا مبارک راوغوښته وی تا خو زما ډېره لویه حیا راوسته. یا اول خو بېعزته شوم خو چې بیا هغه ستا دینداري ښکاره شوه نو زما ډېره حیا دې راوسته. ته دومره ښه سړی داسې مهرباني وکړې چې زما لور د هغه درته په نکاح کړو. وی زه خو دغه یم نوکر سړی یم ستا لور به ما سره څه ګزاره وکړي. وی نه بس زما لور هم نیکه جینۍ ده د نیکۍ په هغې هم ختمه ده او هغه هم نیک خاوند غواړي. ما ورسره مشوره کړې خیر هغه لور یې ورته په نکاح کړه. قصه اوږده خو دې درته مختصر چې لور یې ورته په نکاح کړه او دا په لومبۍ شپه د واده دې مبارک لراله نو دې مبارک ولا دې ولا راغې ورته وی خفه کېږي به نه ته به هم دلته زما په دې کور کې ناست دی پلار کره به نه دی او چې هر څوک دله هر قسمه ډوډۍ میوه درکوي هغه به نه سکې ډوډۍ به دلته راځي بیا به سره خبرې دی به ته مزدوري به یې کوله او کور ته به نه راته. 40 ورځې په دې خپله ښځه ډوډۍ خوړه. نو په 40مې ورځې پس راغی دې ښځې سره میلاو شو. نو ښځه ورته وایي سړیه ما کې څه چل و چې د دې ولیدم رانه وتښتېدې که څه مسله وه؟ ویې نه ته د امیر صاحب لور او ستا پلار نیک سړی دی دا نه چې ګنې هغه باندې زه بدګمان یم خو بیا هم خامخا څه حرام او حلال پته نه لګي چې تا باندې به څه خوړلي. نو ما در باندې 40 ورځې حلاله ډوډۍ وخوړه ستا وجود مې پاک کړ او زم حلال خور یم زما وجود هم پاک دی. دا مې دې دپاره وکړل اوس به ما تاسو سره هغه د ښځې او د خاوند چې خپله کومه تقاضۍ به پوره کړو. نو دې کې زما مقصد دی ادا که مونږ له خدای زوی راکړه نو چې زم پاک یم او تم پاک نو هغه زوی به حلالي پاک پیدا شي. نیت مې هغه زوی ته دا دی چې د پیغمبر علیه السلام د احادیثو خدمت کوم. نو د هغې نه وله پروردګار بچي ورکړه هغه له عبدالله نوم کېښود. عبدالله ابن مبارک ته اندازه لګوه چې د ښځې سره د میلاوېدو نه 40 ورځې مخکې ورته انتظامات برابر کړل. وروسته بیا حلال مال هغه عبدالله ابن مبارک د احادیثو یو بهترین استاد جوړ شو
او تصوف دا څلور سلسلې نه دي، قادریه او چشتیه او نقشبندیه او سرور، د دې کې د ټولو پیرانو پیر دی. او زمونږ د امام بخاري او د امام ترمذي او د امام نسائي او د دې لویو محدثینو د چا استاد دی او د چا د استادانو استاد، دومره لوی سړی چې کله وفات کېږي که نه او مریضن کادنې تقریبا شروع کېږي، نو شاګردان ورته راجمع دي، د احادیثو شاګردان، هغې ته وایي وی موچت کې د دې کټ نو په دا ځمکه مې سملاوي. هغې وی ولې؟ وی ګوره ولې به نه وایې، ته زما شاګردان یې، زما حکم موچت کې په دا خاورو مې